السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج د یوې جالبې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو زما څخه ډېر ملګري دا غوښتنه کوي چې ته داسې ویډیو جوړه کړه چې په موبایل کې د خپل جیمیل پاسورډ څنګه موږ بدل کړو. نو دوستانو ډېر یو جالبه ویډیو ده، که ویډیو مو خوښ شو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ، تر ملګرو یې ورسوئ. راځو ملګرو ویډیو شروع کوو. نو دوستان په خپل موبایل کې تاسو اول په جیمیل را خلاص کړئ. جیمیل چې مو کله را خلاص کړئ په دې کونج کې تاسو د نوم اول ټکی دی باندې کلیک واخلئ او ګوګل اکاونټ دغه چې کوم نښه ما ورکړې دې ته به تاسو راسئ. دوستانو تاسو دا صفحه راړئ، لوډینګ چې کله پای ته ورسېږي تاسو ته یو بله نوې صفحه راړئ. نو دوستانو تاسو ته چې کله دغسې صفحه راواړوله په دې کې تاسو هر څه کولی شئ، د موبایل پاسورډ هر څه بدلولی شئ. دوستان دلته به تاسو دې کونج ته سیکیورټي ته راسئ. دلته دغسې سیټینګونه کولی شئ، د موبایل نمبر، ایمیل، پاسورډ هر څه چینجولی شئ. دوستانو نو زه راځم لاندې تاسو ته دغه پاسورډ چې تاسو وینئ دوستانو په دې پاسورډ باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دلته ستاسو د جیمیل هغه مخکینی زوړ پاسورډ درڅخه غواړي. کله چې تاسو د موبایل هغه زوړ پاسورډ ورته داخل کړئ تاسو به په دیوال سر کې پاسورډ دلته به تاسو زوړ پاسورډ ورته داخل کړئ. کله چې مو زوړ پاسورډ داخل کړئ دوستانو بیا په دې کونج کې تاسو ته یو د نیکسټ بټن هم راوړي، دا به تاسو کلیک باندې واخلئ. دوستانو تاسو ته چې کله دغسې یو بله صفحه را خلاصه کړله په دې کې تاسو دواړو خانو کې نوی پاسورډ ورته داخل کړئ. زه خپل پاسورډ ورته داخلوم. چې کله ما خپل پاسورډ عددونه پوره کړله څو نور حساب تورې هم ورسره اضافه کوم. دوستانو تاسو چې کله دغسې حساب تورې ورسره اضافه کړه په لاندې خانه کې به هم په اسانۍ پاسورډ ورته داخل کړئ. دلته چې ما کله داخل کړي دوستانو اګري باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې تاسو دوستانو په دې بټن باندې کلیک ورته واخیستی نو دلته یې تاسو ته صفحه راوړه یور پاسورډ چینج. نو تاسو ته دا معلومه شوله چې دغه پاسورډ چې دی چینج سو، یعنې نوی سو. نو دوستانو دغسې صفحه یې تاسو ته راواړوله په دې لاندې بټن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دلته څو نور سیټینګونه هم شته. نو دلته تاسو ته راوړي دي چې پاسورډ خو مو چینج کړي دی، یا غواړئ د موبایل نمبر چینج کړئ او یا هم د ایمیل هغه نوم چې دی ادرس هغه چینج کړئ. نو زه تاسو ته دغه د موبایل د نمبر چینجولو طریقه هم درته ښیم، یا که چېرې تاسو ورته اضافه کړی نو د اډټ نمبر به تاسو باندې کلیک ورته واخلئ. دلته به تاسو راولاړ شئ دوستانو، اول به هغه هېواد هغه کوم بیرغ چې دی هغه به ورته سلیکټ کړئ. زه راځم افغانستان به زه ورته سلیکټ کړم، هغه به ورته انتخاب کړم. کله چې مو افغانستان ورته انتخاب کړئ دوستان دلته به تاسو خپله شمېره داخله کړئ. کله چې مو شمېره داخله کړه بیا په نیکسټ باندې تاسو کلیک ورته واخلئ نو تاسو ته به ستاسو د موبایل نمبر هم ورسره چینج شي. دوستانو ډېر جالبه ویډیو در سره لایک کړئ. مننه.